بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 11 ټولګي د کیمیا مضمون 54 لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. په دې لوست کې موږ د 9 څپرکي سوالونه تمرین حلوو. نو ستاسې نه مو هیله دا ده چې خپل قلم کتابچې راواخلئ، کوم تشریحات چې زه تاسو ته درکوم یادداشت کړئ تر څو هغه پوښتنې چې لرئ یا د تیر فصل کوم مشکلات چې دي هغه په پوره ډول حل شي انشاءالله. نو د دې درس نه مو موخه دا ده چې د تاسو د تیر فصل کوم نیمګړتیاوې یا کوم پوښتنې چې حل شوي نه دي، کوم تعریفونه او همدارنګه کوم محاسبات چې تاسو سره کار شوي نه دي، هغه به انشاءالله که وخت موږ سره مل وه حتما به دا سوالونه پوښتنې تعریفونه په مکمل ډول تاسو ته تشریح کړو. ستاسو په یاد ده چې موږ په تیر درس کې د 9 څپرکي لنډیز تاسو ته تشریح کړی وه. د دې فصل لومړی درس زموږ الکتروشیمي وه، یعنی د برېښنا کیمیا. هغه مضمون یا هغه برخه د کیمیا چې په هغه تعاملات سرته رسوي یا هغه تعاملات څیړي چې د هغوی تعاملاتو په نتیجه کې برېښنا تولیدیږي. یعنی ویلی شو چې هغه کیمیاوي تعاملات چې برېښنا تولیدوي هغه کوم علم مطالعه کوي؟ الکتروشیمي یا د کیمیا برېښنا. موږ همدارنګه په تیر فصل کې هادي او غیر هادي مواد ویلي وو، همدارنګه پیلونه مو ویلي وو چې پیل څنګه کار کوي، همدارنګه بطرۍ، وچه بطرۍ، لمده بطرۍ، همدارنګه د کدمیوم او پلاتین نیکل وبخښئ د کدمیوم او پلاتین بطرۍ او هغه سوختي بطرۍ یا سوځېدونکې بطرۍ چې اکسیجن او هایدروجن پکې په مصرف رسیدل په دوامداره ډول. دا برخې مو په مکمل ډول تاسو ته تشریح کړي. انشاءالله چې کوم خاص پوښتنې ونه لرئ او که چیرې پوښتنه هم شته، اوس به په د 9 څپرکي هغه تمرین کې به دا پوښتنې حل شي انشاءالله. د 9 څپرکي په تمرین کې چې 126 صفحې په پای کې راغلی، لومړی پوښتنه دا ده چې وایي هغه مواد چې د برېښنا بهیر ورڅخه نشي تیریدی د څه شي په نامه یادیږي؟ دلته ځای خالي دی او 4 ځوابونه راکړل شوي دي چې الف تیرونکي، ب نیمګړي تیرونکي، ج مایق، دال هیڅ یو. دې کې صحیح ځواب دال دی، یعنی هغه مواد چې برېښنا بهیر نشي تیرولی د هغوی نوم دلته نه و، هغه غیر هادي یا غیر نه تیرونکي دي. دومه پوښتنه دا ده چې لومړی ډول تیرونکي د تیرونکو هغه ډول دی چې الف د آزاد الکترونونو لرونکي دي، ب د برېښنا بهیر یو شان او ملایم تیروي، جیم الف و ب دواړه صحیح دي او دال هیڅ یو. دې کې موږ د تیرونکو موادو په اړه چې کوم تعریف درلوده هغه تعریف داسې و چې هغه مواد چې د برېښنا جریان تیروي آزاد الکترون لري او همدارنګه د برېښنا بهیر یو شان او ملایم تیروي. یعنی د دویمې پوښتنې ځواب جیم ګزینه سمه ده، یعنی الف و ب دواړه سم دي. درېیمه پوښتنه ده هر څومره چې محلول رقیق وي په هماغه اندازه د هغه برېښنایي تیرونه الف ډیره ده، ب لږه ده، جیم متوسطه ده، دال غلظت تیرونې سره اړیکه نه لري. موږ تاسو ته تشریح کړي وو کله چې د کیمیا برېښنا په اړه چې موږ کوم تشریحات درکړل، هادي او غیر هادي مواد مو تاسو ته تشریح کړل. هادي مواد یا د برېښنا تیرونکي مواد مو په 2 برخو وویشل چې یو جامد و، یو مایع و، الکترولیتونه و چې په هغې کې مو ویلي وو القلي، تیزاب، مالګې. دا مواد چې دي د برېښنا جریان یا بهیر تیرولی شي.
خو تر ټولو ښه الکترولیتونه هغه دي چې حل کیدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې لږ وي، یعنې رقیق وي. یعنې دلته ویلی شو چې هر څومره چې محلول رقیق وي هماغه اندازه د هغه برېښنایي تیرونه ډیره ده. الف ګزینه حلقه کوي، الف ګزینه سم ده. څلورمه پوښتنه ده کیمیایي برېښنایي پیل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي برېښنایي انرژي په کیمیاوي جیم الف او ب دواړه دال هیڅ یو. مونږ پیل داسې تعریف کړی و چې هغه وسیله ده چې کولی شي برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي او همدارنګه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي تبدیله کړي. نو دلته دواړه الف او ب دواړه سم دي. پنځمه پوښتنه ده د برېښنایي چارج د نقلولو لپاره د کار اندازه یوې نقطې څخه یعنې د یوه الکترود څخه بلې نقطې یعنې بل الکترود د کوم فورمول په واسطه محاسبه کیږي. فورمول راکړی ډبلیو مساوي کیږي کیو ضرب د وي او الف ګزینه ب ګزینه چې ده د پوتنشیال ضرب پر چارج مساوي کیږي د برېښنایي کار سره. جیم الف او ب دواړه صحیح دي، دال هیڅ یو. مونږ کله چې برېښنایي کار مو تاسو ته تعریف کوو تشریح مو کوو وموښودل چې ډبلیو مساوي کیږي د کیو ضرب د وي سره، یعنې د پوتنسیال مقدار ضرب د چارج مقدار د برېښنایي کار سره مساوي کیږي. یعنې ډبلیو مساوي کیږي کیو ضرب د وي. دلته برېښنایي کار کیو د چارج مقدار یا اندازه او وی پوتنسیال ښیي. پنځم سوال جیم ګزینه سمه ده، تاسو یادداشت کړئ سره. شپږمه پوښتنه ده په انود کې کوم یو د لاندې تعاملونو څخه ترسره کیږي. انود او کاتود خو تاسو پوهیږئ چې کوم محیط کوم الکترودونه دي او په انود کې موږ تاسو ته ښودلي وو چې الکترون کوم طرف ته ځي. په دې برخه کې مکمل تجربه هم کار کړې وه او کاتود انود اکسیدیشن او ریډکشن ټول تاسو ته تشریح شوي وو. یعنې دلته ویلی شو چې په انود کې د اکسیدیشن عملیه ترسره کیږي چې الف ګزینه ده، درې نورې ګزینې هم دي چې ارجاع، جیم ریډکشن او دال ب او جیم. دلته هغه صحیح ګزینه چې ده الف ده، یعنې په انود کې د اکسیدیشن عملیه ترسره کیږي. اومه پوښتنه ده یو د ډیرو مهمو وسایلو څخه چې د انرژي د زیرمه کولو لپاره په کار وړل کیږي هغه څه ده تاسو پوهیږئ. کله چې موږ احیانا په کور کې برق نه لرو، شمسي لرو. شمسي دا هم یو تعامل دی، کیمیاوي تعامل دی چې د لمر رڼا موږ ته په برقي رڼا باندې یعنې برېښنا موږ ته تولیدوي. دلته چې کوم مقدار د برق ذخیره کیږي هغه په بطریو کې ذخیره کیږي. بطرۍ بیا څو ډولونه لري چې وچه بطرۍ، همدارنګه نکلي بطرۍ وه او سربي نیکلو کادمیوم وه. نو دلته هغه صحیح ګزینه چې ده سربي بطرۍ ده. کوم بطریانو چې موږ په کور کې ورڅخه ګټه اخلو په هغې کې برېښنا ذخیره کوو تر څو زموږ تیاره رڼا کړي، یا د نور د وسایلو د روښانه کولو لپاره یا د کار وړلو لپاره د سربي بطرۍ څخه ګټه اخلو، یا موټرونو کې هم تاسې وینئ چې سربي بطرۍ څخه ګټه اخیستل کیږي. اتمه پوښتنه ده هایدروجن ټاکلی الکترود ولتاژ څومره منل شوی دی؟ الف 1، ب 2، جیم 4، دال 0.
دلته د ولتاژ او پوتنسیال د دې تفاوت باید تاسې په یاد ولرئ. کله چې موږ د سټنډارډ پوتنسیال په اړه خبرې کولې، هلته د هایدروجن هغه پوتنسیال 0 و، خو ولتاژ یې 1 دی. یعنې دلته موږ اتم سوال لپاره الف ګزینه انتخابوو چې 1 منل شوی ده. نهمه پوښتنه ده هغه پیل چې په هغه کې لومړني مواد په پرلپسې ډول په پیل کې دننه شوي او د برېښنایي انرژي د منځته راتلو لامل ګرځېدلي د کوم نوم په نامه یادیږي؟ موږ مخکې میم تاسو ته ویل چې هغه پیل چې د سوځېدلو پیل ورته وایي، هلته په دوامداره ډول اکسیجن او هایدروجن وردننه کیږي، د تعامل په پای کې اوبه لاسته راځي، همدارنګه د برېښنا جریان هم تولیدوي، یعنې برېښنا تولیدوي. یعنې دلته ویلی شو چې الف ګزینه سمه ده، د سوځېدلو پیل. 3 نورې ګزینې هم دي: ب سوربي پیل، جیم ویج پیل، دال غلظتي پیل. هغه الف ګزینه صحیح ده، د سوځېدلو پیل. لسمه پوښتنه ده د یو پیل محرکه قوه عبارت له د پوتنسیال الجبري مجموعې څخه ده. الف انود، ب کتود، جیم محرکه قوه، دال الف و ب دواړه سم دي. یعنې ویلی شو چې د یو پیل محرکه قوه عبارت له انود او کتود د پوتنسیال الجبري مجموعه ده. یعنې د لسمې پوښتنې ځواب دال ګزینه صحیح ده. 11مه پوښتنه هغه ولتاژ چې یو پیل یې منځته راوړي د استشیومتري څخه مستقل دی، کوم چې په پیل کې دی. یعنې دلته 4 ځواب راغلي: الف تعامل کوونکي لومړني مواد، ب تعامل محصول، جیم الف و ب دواړه سم، او دال هیڅ یو. موږ جیم ګزینه انتخابوو ځکه چې تعامل کوونکي لومړني مواد او د تعامل محصول د استشیومتري یا په ولتاژ کې د یو پیل د منځته راوړلو سبب ګرځي. راځو تشریحي پوښتنې ته. تشریحي پوښتنې موږ ته ویلي چې په لاندې پیلونو کې د انود او کتود د اکسیدیشن ریډکشن تعاملونو نیمه معادلې ولیکئ. دلته معادلې نیمه لیکل شوي، کتاب کې زه به پوره معادلې ولیکم چې موږ لرو. یعنې موږ په تعامل کې تاسې ګورئ چې اوسپنه ده 2 الکترونونه د لاسه ورکړي تر څو تبدیله شوې ده اوسپنې مثبت 2 آیون ته، چې دغه تعامل په انود کې ترسره کیږي او اوسپنه هم اکسیدیشن کیږي. همدارنګه اوسپنه چې 3 مثبت آیون دی، د 3 الکترونونو اخیستلو نه وروسته دا اوسپنه په 0 یعنې بې چارجه بدلیږي. دا جامد حالت کې ده، دغه ای کیو یا محلول دی، او دلته هم دا جامد ده او دلته ای کیو یا محلول په کتاب کې لیکل شوي. نو دغه تعامل په کتود کې ترسره کیږي، د عملیه د ریډکشن په نامه یادیږي. بل تعامل دی نکل او د HCl هایدروجن او پلاتین. یعنی لیکلی شو چې نکل لومړی تاسې پوهېږئ چې عادي حالت کې دا 2 الکترونه د لاسه ورکوي تر څو چې نکل مثبت 2 ایون ته بدل شي، دغه محلول غوندې. او دغه تعامل هم په انود کې ترسره کیږي او نکل تاسې وینئ چې چارج د 0 نه مثبت 2 ته لاړ دی، نو معلومه خبره ده چې دلته د اکسیدیشن عملیه ترسره کیږي. د اکسیدیشن عملیه ترسره کیږي. همدارنګه HCl دی چې
دا محلول دی محلول په پوتنسیل کې هایدروجن ګاز همدارنګه هایدروجن ګاز او پلاتین جامد. بله معادله ده وایي د نقرې او د کوم پیل چې دلته رسم شوی زیر ته لیکم. نقره لومړی صفر حالت کې د عادي حالت کې دا یو الکترون د لاسه ورکوي تبدیله کیږي ای جی مثبت ته. دغه تعامل هم په انود کې ترسره کیږي چې انود کې اکسیدیشن عملیات ترسره کیږي تصفیږي او کله چې په انود کې یو تعامل ترسره کیږي معلومه خبره ده چې په کاتود کې هم تعامل ترسره کیږي او اکسیدیشن ریدکشن چې منځته راځي دواړه همزمان جوړیږي. یعنې دلته بیا کلورین منفي چې دی محلول دی کلورین منفي چې محلول دی تبدیله کیږي ای جی کلوراید ته همدارنګه نقره او څو الکترونونه دلته موږ باید واخلو یعنی کلورین ای جی کلوراید ته تبدیله کیږي د منفي څخه مثبت ته د کلورین دغه اکسیدیشن چارج لوړیږي یعنی د منفي څخه صفر ته راځي. دغه عملیه په کاتود کې ترسره کیږي. په کاتود کې کوم عملیه ترسره کیږي؟ ریدکشن. همدارنګه موږ د دویمه پوښتنه هم لرو. دویمه پوښتنې هم په همدې ترتیب حل کیږي. دریمه پوښتنه چې موږ ته راکړل شوي د څلور فلزونو یعنی A B C D لپاره د لاندې خواص ټاکل شوي دي. یعنی څلور تعامله موږ ته راکوي کوم خواص چې دوی موږ نه غواړي هغه به اوس حل کړو. الف A او C د یو مولره کلوریک اسید سره تعامل کړی او هایدروجن یې آزاد کړی یوه معادله. بل ب کله چې C د فلزونو آیوني محلولونو کې زیات کړی شي BAD تشکیلیږي. جیم D د B مثبت آیون ارجاع او د B فلز DN مثبت تولیدوي. یعنی د پورتنیو اطلاعاتو په پام کې نیولو سره سم څلور فلزونه د ارجاعي قدرت د زیاتوالي ترتیب کړي. یعنې موږ نه دلته د څلور فلزونو چې موږ ته راکړل شوي دي همدارنګه موږ د دغوی هغه تعامل لیکو. لومړی سر کې تصفیږي چې A جمع د HCl موږ ته ویلي وو چې دی موږ ته E کلوراید جمع هایدروجن آزادي. وروسته همدلته C هم د دوه مالیکوله HCl سره تعامل کوي چې C کلوراید جمع هایدروجن آزادي. کله چې هایدروجن آزاد شو بیا وایي دغه C د یوه کاتیون سره د فلز آیون سره C جمع Mn مثبت دغه د فلز سمبول ښیي موږ ته چې دی کله چې د کاتیون سره یو ځای شي دلته د A جمع B جمع D عنصر جوړیږي. دلته د ارجاع له مخې د دوی هغه توان ورکوي. دلته موږ معلومیږي چې C کولی شي چې A B D عنصر ارجاع کړي نو دلته د C توان د D څخه لوړ دی د D توان د A عنصر څخه او د A د B څخه لوړ دی. یعنې د ارجاعي خواص له مخې د C توان نسبت د D او د D توان نسبت د A او د A نسبت په B اضافه دی. نو کوم تمرینونه چې موږ حل کړل خپله کتابچو کې یادداشت کړئ. هغه پاتې تمرینونه چې پاتې کیږي هغه ستاسې کورنۍ دنده. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.